جاهل مرکب خریته ګورو پساره شپې ته ګورو مرکب خریته ګورو پساره شپې ته ګورو جاهل مرکب خریته ګورو پساره شپې ته د دې سړي رحم الله بدعتي اکثر که تاسو اورئ نو اکثر خبرو کې دا خبره کوي چې جاهل مرکب او خریته ګوره بساره شپې ته ګوره دا دې خبرې دي او بیا خاص کر د لوی لوی علماو په مقابل کې کوي مقصد هم دا چې لکه ما په پلان کې غټ عالم باندې رد وکړو خپل شهرت وکړي او حال دا چې دا مسکین د دې علمي حیثیت هغه بار بار مونږ ذکر کوو پیسو مقطو کې د دې خطاګانې چې د حد نه سیوای باغې مونږ نور ستړي شو هغه نشو راجمع کولی خو نن زما مقصد دا دی چې د دې دا خبره تاسو ته وخیمه د الله په فضل سره چې دا په د باندې تطبیقیږي بلکې ځان پسې وي د دې بیچاره علمي حیثیت هغه تاسو وینئ بل ورځ یو کتاب نشر کړی په فیسبوک کې د ده نوم پیو نو هغه نوم چې کوم د کتاب لیکلی دی هغه نوم کې دوه خطاګانې دي سبحان الله تاسو سوچ کوئ دا څومره په جهالت باندې دلالت کوي چې یو کتاب سړی لیکي هغه نه چې هغه لپاره چې نوم هغه ږدي اختیاروي په دې به دې څومره سوچ کړی په دې نوم کې څومره استادانو سره به په مشوره کړي چې دا نوم پرېږدم او سره د هغې نه په نوم کې دا دوه ځای خطا کیږي داغه کتاب نوم د احقاق الحق فی الدفع عن المذهب الحق او دا داسې خطاګانې دي چې ډېرې غټې خطاګانې دي چې ادنا ماشوم به دې کې نشي هغه خطا کېدلی د الله فضل سره اول دا د عزتمندو دا وایي احقاق الحق د الحق چې کوم د دې له جزم ورکړی دی جزم او حال دا دی چې دا مضاف الیه دی حمیر والا هم دغسې وایي چې لکه مضاف الیه همیشه دپاره مجرور وي نو دې له دا جزم ورکړی د الله بنده تا ولې دې له جزم ورکړی دی یو په دې صبر نه دی چې وروسته بل ځای کې بیا وایي فی الدفع عن المذهب الحق دلته هم جزم ورکړی دی دا خطا چې کوم دا په بل غباوت باندې او په جهالت باندې د دلالت کوي هغه دا د عزتمندو چې دلته د الحق چې کوم دی دا اسم دی اسم یو فعل یو اسم یو حرف دا عام غټې خبرې دی اول وخت کې دا طالبان شروع کوي نو دا جزم چې کوم دی دا خصوصیت د فعل یعنی اسم باندې جزم ناراضي ندنه دا معلومیږي چې دا خوار اسم او فعل کې فرق نشي کولای سبحان الله اسم او فعل کې دا دویمه ګناه شوه چې اسم او فعل خوار نه پیژني په اسم باندې جزم دلته داخل کړي او حال دا چې ابن مالک فالفیه کې غاټ لیکلي دی په شعر کې والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم محترم دغه علمي حیثیت دی چې بخپل کتاب نوم کې دغه خطا کېدل او بیا دومره غټې خبرې کوي نو د دې نه بعد یو درې درخواست زه دې ته کوم درې عرض دې ته کوم الله دې وکړي چې وی من یول عرض دا دی چې کاش کې دا ملګری دا نوم لري کې د دې په ځای دې کتاب له دا نوم کېدی چې خرې ته ګوره په ساره شپې ته ګوره کاش کې دا نوم ولکې دې کتاب له دا به ډېر مناسب وي ځکه چې نو اسم به د مسما سره مطابق راشي دویم پیشنهاد هم دته دا دی چې دا کوم پټکی ته حواله ده دا که د علمي پټکی وي او د فراغت دی وي حقاني نه فارغه شوی یو ډېره خوشحالي به تکلي نو سوال درته کوو چې دا لرې که بل چاله ورکه خپل به کول دي په سر که دغه پټکی که علمي وي نو دغې سر سره مناسب نه دی دریم پیشنهاد هم دته دا دی د عاجزۍ کې وی مني دا کوم کتاب چې لیکلی دی وروره داسې کار وکړه هسې المارۍ به دې پرې ډکه کلي ځای به نیولی دې ته تیلی ورکه او تیار جمع د بخاری ته واچوه یو چینک بدلو کې هغه اوس هغه کې به خیر وي او نه پدې کې ځکه دا د کتاب نوم دی چې مونږ وکړو دنه په لاده کې کم ګن پروتي او اخره کې تا د خپل مثال هغه ډالې کوو چې خرې ته ګوره او بساره شپې ته ګوره دا سار او ماښام تکراروه او ځان په دموه هذا بالله تعالی التوفیق